اټکل کېږي چې د غره په زړه کې پروت الغتا نومی ښارګوټی به د 2 میلادي پیړۍ شاوخوا کې جوړ شوی وي. وایي که څه هم په ځایي خلکو کې د دغې غونډۍ په اړه افسانوي کیسو شتون درلود، خو غونډۍ کې د شته ښارګوټي راز لومړی یونسکو بربنډ کړ. 1.5 کیلومتر اوږدوالی او 1 کیلومتر یې پلنوالی تثبیت شوی دی. د وخت د حکومتونو له لوري د دغه ښارګوټي په اړه څېړنو د خلکو له فکرونو شته افسانوي ویره لري او ښارګوټي ته د ننوتو جرأت یې ورکړ. موږ ورغلو ګیس مه لګاو کته کې لاړلو، داسې تونل و، په دې تونل کې لاړلو، ښې پټپایې وې، لاندې کوټه وه، لاندې حوض و، په حوض کې اوبه وې، پورته چې د الغتا خواته بیا ختو، د سر نه لږ دغه سوری ټیټ شوی و، پاسې ختلو، بیا د املخ خاوره کې راښویېدلې وه، ذاتي پورته امکان نه و چې لاړ شو. ځینې ان د ښار دننه د ژوندیو حیواناتو د پاتې شونو کیسې کوي. ځینې یې داسې وې لکه اوس یې په سمټو جوړې کړي، 40 سانتي یې جګوالی و، ټول یو رقم باندې ځینې او نور دغه 8 متره کوټه کې زه ودرېدم، هلکانو ویلې وه موږ یې لاندې ورکته کېږو، چې ورکته سوه، بیا یو وطاق و، د هغه ته وایي داسې یو ګرده تیږه ایښې وه، داسې ګرده تیږه خولې ته یې، او دغه کې حوض و، د سپي او سر پروت و، هډوکي یې وه، غوښه خو یې نه وه. ځایي خلک وایي ښارګوټي ته د غره له شاوخوا ډېرې سمڅې ورغلي، خو ډېری یې بندې دي. د کلي له عمر خوړلو مو وپوښتل له کله پوه شوې چې په دغه غونډۍ کې به دغه ډول ښارګوټی وي. دلته خو داسې و چې دغه خښتې چې بوټیو ته به هم لاړې، داسې خښتې راوتې چې د هغو خلکو دغه ګوتې د مونږ دغه 2 ګوتې هم چې کش کې د هغو د 1 ګوتې ځای نه پوره کاوه، یعنې دومره غټې خښتې وې، د اوبو خښتې وې په هغه زمانه کې، په اوبو وهل کېدې، په ریګ نه، اوي خښتې ورته ویلې، د اوبو داسې چارګوشه وې غټې، نو دغه دومره ګوتې وې د دغه انسانانو چې دغه د مونږ 2 ګوتې هم پکې کش کې اجای نسي پوره کولی، د ګوتو یې چې دا خښتې جوړې کړې وې. نو دلته خلک پوهېده چې دغلته مقصد ډېر تاریخي قدیمي ځای ده. نو هله د بعضې خلکو بیا په دغه د جهاد زمانه کې لټونې پکې وکړي. په سپړل شویو او راښکاره شویو تاریخي اثارو کې شویو معماریو ته خلک ګوته په غاښ دي. وایي کله یې هم دغه ډول معماري نه ولیدلې، او ډېره ښایسته کوټه هم پکې ده چې حتی د اوسنیو معمارانو وسه هم هغې کوټې ته د جوړولو شاید نه وي، چې داسې یو ظریف کار پکې سوی چې در حال په هغه زمانه کې شاول او یا دغه او ترازو یا چوپګز دا شیان هم وجود شاید نه درلوده. نو داسې هواره سطحه یې وه د دغه بام لکه د اوبو، یعنې په هغه زمانه کې ګوره 2000 کاله پخوا، او د دغه پیک یو داسې پیک یې ورکړی و چې باور دې اوسه ما زه په دې ښار کې اوسم، خو ما دغه رقم پیک د کوټې نه ده لیدلی یا د تعمیر چې په داسې ښایسته جوړ شوی و. بهرنیانو هم الغتا ښارګوټي کې د کیندنو هڅې کړي، خو خلک وایي اصلي ښار تر غره لاندې دی چې لا یې چا ورښکته کېدو ته زړه نه دی ښه کړی. د غونډۍ له ډډې اوبه بهیږي. ځایي خلک اوبه طبیعي چینه نه بولي. وایي دغه اوبه د ښار له منځه له کولالیو په جوړو شویو لولو کې راتېرې شوي دي. دغه اوبه د الغتا د سر له خوا راځي. خلک وایي چې دغه په لولو کې راتېرې شوي له ډېره قدیمه. دغه اوبه چې دي نه په وچکالۍ کې نه په اوسالۍ کې له دغه کمبود نه کوي. دغه اوبه خلک وایي چې له قدیم نه دلته د پاچاهي ځای ده، په کولالي لولو کې راتېرې شوي. دا اوبه د لاندې د خلکو شریکې دي، په نوبت باندې دې ته د زیارت ونې وایي. د الغتا غونډۍ سر ته راختلي یو. لاندې کلي تاسې ګورئ په ډېره ټیټه فاصله کې پاتې دي او موږ د الغتا د غونډۍ سر ته راختلي یو. وایي د ظاهرشاه د حکومت پر مهال په دغه غونډۍ کې د یوې کوټې د شتون خبر رسمي شو. الغتا نومی ښارګوټی له پلازمینې کابل څخه 50 کیلومتره لرې د میدان وردګ نرخ ولسوالۍ
په دادل سیمه کې دی. که څه هم ناقانونه کیندنو د دغې غونډۍ شان بدرنګه کړی، خو هیڅوک نه دي توانېدلي چې ژور ته ورښکته شي او د غره په زړه کې د تړلي ښار دروازې پرانیزي.